نو کیسې خو به ته وکړم خو د طوطي او د خارو د دې دواړو دوستانه وه او ملګرتیا وه. اوس په منځ کې دریم خلل راغی. کارغه دا خارو یې خوښه شوه. دې ته یې ویل چې دا طوطي د مین نه لرې کوو. دې ورته ویل چې تاسو خو داسې کار دی چې زمونږ ستاسو کلي نه کېږي. ده ورته ویل که هر رنګه خو پرېږدم دی نه. اوس طوطي ده له ښه پروګرام وکړو. اوس کارغه میوې څه کوي؟ دې په میوو څه پوهېږي؟ خو دې خو د مردارو او د دغه شی د ګنګیرۍ. او طوطي خو میوې خوري، په باغونو کې ګرځي. نو دله قسم قسم میوې راړلې او ښه ښکلې مېلمستیا وله وکړه. اوس کارغه ورته ووایي چې بهي زما به یا سبا یا بله ورځ یا لا بله ورځ مېلمانه یې، خو ځان سره به خارو راولې او راځې به. او ده ورته ډېر پتولا ځان پتولا حساب کړ چې زه د دغې ملک باچا یم. او هسې اسمان په ګټو ویشتو ته دې ویې زه ښه ده نو. ده دې خارو ته ووایي چې ای طوطي چې بهي د دې کارغه خبر به والو. خارو ورته وایي داسې کار دی خبر به یې والو، خو زه به بیا ستا نه یم. ده ورته وایي دا څنګه کیدی شي؟ وی دا سړی په ما زورور دی، اما په ټونګو مونګو دغه کې بس خراب به مې کي دنه اتا به رانه پاتې کي. وی چې زما ورسره اړنې نو ما به څنګه پاتې کي؟ زه خو ستا ښځه یم، ستا چې ته څه وینا به کوو. بای جوړ دی چې هغه رس شوي دا دعوت له دی روان شوي دي ښه خوشحاله. اوس دا کارغه په غولو ناست دی، ځان یې تر مرۍ او تر څنګلو لړلی دی. اوس چې دې دواړه یې ولیدله بهي ملامته شوی یم دی او زر په پرده کې د هغه ځای نه پاڅېدلی دی. بیجاب هم زر ځان له لاسه خپې وینځلي دي او داسې لرې د دې نورو ملګرو نه ناست دی. بس دغه وخت کې دیپ هم ځان ناغرضه کړی دی، دیپ یې ورښکاره شوي دي. دی له راغلی دی. وایي دا ټول زما نوکران دي او زما د لاندې خلک دی، زه پرې مشر یم. دی ورته وایي او ټیک ده داسې او هغسې ښه ته به تسلي یو بل له کړي دي. نو اوس کارغه وایي چې یا خدای پاکه دې طوطي سره به څه کوو؟ دې خو د میوو د سب پاکو څیزونو عادت دي او موږ خو د ګنګیرۍ عادت شو. نو دغه وخت کې ته اوس یو دغه کومه چې څه به وشي بیا د وږي د ماړه او موړ به وایي وږي هر څه وخواړه. چې پیسې د سره نشته نو یې جوشي وي شموزي د مخ ځکه واړه. نو زه ته وایم چې دغه وخت کې دی عجز دي ته ملامته دی او اوس خواله هم ولې نشي تللی. طوطي له څه میوې دانې راوړي دي او هغه وخت کې څه مېلمستیا وله جوړه کړه، خو چې دوی واپس راتلل نو ده ورته وویې چې دا خارو تللی نه شي. طوطي ورته ویې څنګه نه شي تللی؟ وی دا به درپسې زه سبا یا بله ورځ درولم او نن به دا ما سره پاتې شي. نو وی داسې کار دی چې مونږ ستا مېلمانه یو تا له راغلي یو او دا زما ښځه ده. نو تاسو ټیک ته باچان یا زورور به یې د دې خپل ملک، خو مونږ مېلمه ده ورته ویې که هر څه ته ووایې که نه خو دا خارو زما نه درتلی نه شي. بهي ده ورته ویې زه هم نه شم تللی د دې ځای نه. هغه جوډي قاضي صاحب له لړله. قاضي صاحب ورته ووایي چې دا خو ګوره مېلمانه دي او تا له راغلي وو، تا وله دعوت ته ډوډۍ ورکړه نو اوس نه ته څنګه ښځه پاتې کړې؟ نو ورته وایي قاضي صاحب که هر څه ووایې که نه خو دا خارو زما ښځه ده. اوس خارو چغې والې چې نه زما خو دې نه دی خوښ که نه. هغې ورته وایي دا به ستا خوښوي که دا به زما خوښوي؟ نو بهي زورور شه دی پې. اوس طوطي عجز را روان دی زانګېږي او خارو ته ده په زور زیاتی پاتې کړه او کارغه
یا وخت تېر کړ یا 2 تېر کړو خو جو بله ورځې به یې دا خارو را روانه کړی جو واپس راغی طوطي ته یې وی دا دې ولیدله که دې ونه لیدله وی چې بیا د پاکو خلکو ګاندو سره لیانډین نه کېږي د ګاندو خلکو پاکو سره لیانډین نه کېږي وی چې بیا زمونږ د خلکو خواله ګوره لړ نه شي طوطي ته وي او دا ستا ښځه ده ستا مانت دی تا له مې راورسه تا سره مې ژبه کړې وه نو دا د طوطي خارو یو لنډه غونته کیسه مې درته وکړه او په دې باندې ځان خوشحاله وګڼئ دا